د 9/11 چې نو دا تقریبا 2 کال وشو تر اوسه پورې دا غیر کم فال اوټ چې دی نو هغه تر اوسه چلیږي. زمونږ په ملک کې کم دي نو څومره خلک چې کم دي نو ترهګرۍ ښکار شو او بیا په خصوصي توګه د مسلمان د پښتنو د نړۍ چې کم دا افغانستان دی هغه زمونږ کوزه پښتونخوا ده تقریبا 80,000 خلک چې کم دي نو هغه د دې د لاس هغه غریبانو چې کم دي نو خپل ژوند بیلل دي او لا خبره چې نو هغه تر اوسه پیری لا دغه ته نه درسیدلې مسله حل شوی نه ده بلکې زویم چې څومره وخت تیریږي نو دا نور مسلې چې کم دي نو هغه مونږ ته پیښیږي. 9/11 خو تیر شو امریکا باندې تیر شو ټول دنیا باندې تیر شو خو پاکستان پښتونخوا او افغانستان کې 9/11 امک شانته دي څنګه چې 22 کالو مخکې د یو ورځ راغلی او هغه یو ورځ پښتونخوا او افغانستان باندې اوس پورشتا هغه تیر شوی نه دی او موږ صرف دا درخواست کول شو چې ډېر وشو اوس دنیا ته هم بکار دی او خاص طور ته امریکا ته هم بکار دی چې هغه د پښتنو حالت باندې رحم وکړي. دا دعا خو موږ صرف خدای پاک نه کولی شو خو دا امریکا فرض دی چې هغه د افغانستان کې چې کم تباہی راغلي دي هغه ذمہداري پچا دی هغه چې کم حمله آور دي د نیټو ممالک هغه باندې دا ذمہداري راځي او بکار دا دی چې دا غي ازاله وشي او افغان خلکو ته او پښتونخوا خلکو ته او پښتون قوم ته چې کم دی نو نور نشانه د انتقام او د غصې نشانه نه دی جوړول بکار او بکار دا دی چې دا اپریشن اوس اند شي موږ هم دغه درخواست کولی شو. مسله دا ده چې کم کسان خاص کر پښتانه چې دی هغه یورپ یا امریکا یا کاناډا ته ځي نو هغه ته ویزې ډېر په ګرانه ملوي او بیا چې ټریول کوي نو ایمیګریشن کې وته هم ډېر مسلې هر سړی چې د دهشتګردۍ لپاره بهر ملک ته نه ځي څوک جاب لذي څوک ایجوکیشن لذي نو د دې وجه نه دی ورونو ته خويندو ته ډېر زیاتې مسلې په بهر ملکونو کې او بیا چې کله امریکا ته خاص کر را ورسیږي نو د مسلمانانو او د پښتنو چې دی خلک وته ډېر په وران نظر سره ګوري چې دا چې بیا دهشتګردي ونه کی نو چونکه دویش کاله وشو زه به د حواله سره دا وایم چې موږ له پکاري چې موږ د دې واقعې نه د دې ستانه نه موږ یو سبق ستکو او دا کم د شتګر شي دي چې د دې خلکو موږ په روان وخت کې مرسته پریدو ځکه چې دا د شتګر کم چې یو څو زره کسان دي یا په 1 لک کسان یا 2 لک کسان شو ټوټل دا د مسلمانانو نمائندگان نه دي. د دې حواله سره عالمان او ډېر خوخه سیاستدانانو هم دا خبرې کړې دي چې دا د شتګر چې کوم دي دا د مسلمانانو نمائندگان نه دي. نو موږ له پکار دي چې موږ د هیڅ چا سپورټ اونکو کم خلک چې تشدد خوروي هغه که په سیاست کې وي هغه که په مسلمانانو کې دي هغه که په پښتنو کې دي هغه که د یو علاقې سره تعلق لري او تشدد کوي نو موږ له پکار دي چې د هغې ایسه نشو